کوم کسان چې کافر شول او د الله له لارې نه یې منع وکړه الله د هغو عملونه ضایع کړل. او کوم کسانو چې ایمان راوړ او نیک اعمال یې ترسره کړل او هغه څه یعنی قرآن یې ومانه چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردګار لخوا سر تر پایه حق دی، الله د هغو بدی له هغو نه ایسته کړي او د هغو حالت یې سم کړ. دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردګار لخوا راغلی دی. په دې ډول الله خلکو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورښیي، یعنی د هغو د امثالو حال بیانوي. نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسې مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اورمیږونو وهل دي، تر دې پورې چې کله چې تاسې هغوی ښه وټکوئ هله نو بندیان کلک وتړئ. له هغه وروسته ستاسې خپله خوښه ده چې ښېګڼه کوئ، دوی وړیا خوشي کوئ او که د دوی د آزادولو په مقابل کې د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جنګیالیان خپله وسله وغورځوي. دغه د ستاسې د کولو کار. که الله غوښتي وای نو په خپله به یې له هغو نه غچ اخیستی و، خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوره کړې ده تر څو چې تاسې یو د بل په وسیله وازمایي. او کوم کسان چې د الله په لاره کې ووژل شي الله به د هغو عملونه هیڅکله ضایع نه کړي، هغه به هغو ته لارښوونه وکړي، د هغو حالت به سم کړي او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته د هغه ښه والی ورپېژندلی دی. ای مؤمنانو، که تاسې له الله سره مرسته وکړئ نو هغه به له تاسې سره مرسته وکړي او ستاسې قدمونه به کلک کړي. پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي نو د هغو لپاره هلاکت دی او الله د هغو عملونه ضایع کړي دي، ځکه چې هغوی هغه شی بد وګاڼه چې الله نازل کړی دی. له دې امله الله د هغو عملونه ضایع کړل. آیا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه وو چې د هغو خلکو عاقبت یې لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ الله پر هغو هلاکت راوست او همدغسې نتیجې د دغو کافرانو لپاره مقدرې دي. دا د دې لپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مرستندوی الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مرستندوی نشته.